السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. میرانشاه سره تعلق لرونکی یو ښایسته ښکلی ځوان عدنان نامې سره چې کوم ډیر غټ فوټبالر و، دوستانو نامعلومه کسانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو ولې قتل کړو؟ آخر کومه ګناه یې کړې وه چې داسې قتل کړو؟ او دوستانو د هغې نه بعد کسان وتښتېدل. دوستانو دا چا قتل کړو او ولې قتل کړو؟ دوستانو که د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا دا دومره ظلم او زیاتی د عدنان غریب سره چا ولې وکړل. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. میرانشاه سره تعلق لرونکی عدنان چې کوم ډېر ښه فوټبالر و، دوستانو د میرانشاه په ټیم کې به فوټبال هم کولو. دوستانو دا تازه خبر مخې ته راغلی دی چې عدنان چې کوم ښایسته ښکلی ځوان و، دوستانو نامعلومه کسانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو دا ویل کیږي چې د دوی د چا سره هیڅ قسمه لانجه نه وه، بلکې دا د فوټبال کې د چا سره جګړه کړې وه چې د هغې نه بعد دوستانو دوی خپله کې جګړه کړې وه او بیا فیصله هم شوې وه. خو دوستانو دا دوی د پلار هغه کسانو باندې دعوه دی چې دا به هغوی قتل کړی وي، ځکه چې دا ویل کیږي چې د دوی د چا سره هیڅ قسمه لانجه نه وه او عدنان یو با اخلاقه انسان او هلک و. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی شوی دی. د عدنان غوندې ښایسته ښکلی ځوان د دې دنیا نه لاړو. دوستانو، نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکر.